د ملاکنډ 3 بجلیګر اوورهالینګ. د پیداوار په صلاحیت کې اضافه. د ملاکنډ 3 بجلیګر نه صوبې ته د کال د 2 ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کیږي. بجلیګر د خیبر پختونخوا صوبې قیمتي پانګه ده. اوورهالینګ سره به د برېښنا پیداوار زیات شي. د پیډو د چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان وینا. تفصیلات: خیبر پختونخوا کې د ارزان برېښنا یا بجلی پیدا کوونکي ملاکنډ 3 بجلیګر اوورهالینګ ترسره شوی دی. دا بجلیګر صوبې ته د کال اربونه روپۍ ګټه ورکوي. دا بجلیګر 15 کاله مخکې د چینی انجینیرانو په مرسته ملګرتیا کال 2008 کې جوړ شوی دی او اوس په لومړي ځل د ملکي انجینیرانو او ماهرینو په تعاون یې د 20 میگاواټ یونټونو د 50 ورځو په لنډه موده کې اوورهالینګ وکړی شو چې ورسره به د بجلی پیداوار مؤثره شي. دا خبرې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان د 80 میگاواټ ملاکنډ 3 هایډروپاور کمپلیکس د میجر اوورهالینګ په لړ کې د 20 میگاواټ یونټ 3 فعالولو دستوري ته خپل وینا کې کړې دي. د پیډو چیف ایگزیکټیو وویل چې اوورهالینګ سره یو خوا د بجلی پیداواري یونټونه زیاتیږي نو بل خوا سیستم کې جدت راځي او ګټه وټه یې پراختیا مومي. د پیډو مشر انجینیر محمد نعیم خان وویل چې د ملاکنډ 3 بجلیګر نه صوبې ته د کال د 2 ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کیږي چې د صوبایي معیشت د پیاوړتیا او استحکام یو اهمه ذریعہ ده. په دې موقع چیف انجینیر او اینڈ ایم انجینیر امین خلیل او ډایرکټر او اینڈ ایم انجینیر جواد حیدر بجلیګر ته اوبو سره د راتلونکو کاڼو او رارغړېدونکو باجرۍ په وجه د بجلی د پیداوار متاثره کېدو په هکله معلومات ورکړل. دوی وویل چې 13 کلونو کې د سواد سیند کې د راغلو سختو سیلابونو په وجه د بجلیګر د 20 میگاواټ 3 یونټونه متاثره شوي وو. د پیډو خپلو ماهرینو او انجینیرانو ډلې د 50 ورځو په لږه موده کې د بجلیګر د فوربې پین سټاک پاور چینل او نورو برخو اوورهالینګ وکړو او پیداواري صلاحیت یې ورله زیات کړ. د کنټرول وال او ټریش ریک د بدلولو لپاره د مخکې نه ټینډر شوی دی چې ورسره به د بجلیګر پیداوار نور ښه شي. د پیډو چیف ایگزیکټیو د چیف انجینیر امین خلیل او د هغوی د ډلې د ټولو غړو او کارمندانو د ښې کارکردګۍ ستاینه وکړه او ویې چې ملاکنډ 3 بجلیګر د صوبې یوه قیمتي پانګه ده. د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان په ډاګه کړه چې د بجلیګر جوړېدو نه وروسته په لومړي ځل د پیډو د انجینیرانو ډلې په ډېر لږ لګښت لوی اوورهالینګ وکړ. د پیډو مشر زیاته کړه چې د بجلیګر د 2 نورو یونټونو صفایي او اوورهالینګ به هم کولی شي چې په نتیجه کې به د بجلیګر د پیداوار صلاحیت نور ښه شي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.